پاکستاني طالبانو له حکومت سره اوربند تمدید نه کړ. قدرمن لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. پاکستاني طالبانو اعلان کړی دی چې له حکومت سره یو میاشتنی موقت اوربند نه تمدیدوي. دې چارې د تاوتریخوالي د لړۍ د بیا پیلېدو په هکله اندېښنې راولاړې کړې دي. حکومت لا په دې هکله په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تېره شپه پاکستاني طالبانو یعنې تحریک طالبان پاکستان په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت د اوربند د شرایطو په پوره کولو کې چې د بندیانو د آزادول او د مذاکراتي کمیټې جوړول و پاتې راغلي دي. د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني له لوري د خپره شوې اعلامیې په پای کې ویل شوي چې زموږ لپاره د اوربند پر مخ بیول ممکن نه دي او حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د آلمان خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي دي چې دغه یو میاشتنی اوربند د طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د نومبر میاشتې له 9 نیټې راهیسې نافذ و. یاد خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي دي چې د حقاني شبکې د پاکستان استخباراتي ادارې ته نږدې انګیرل کیږي او دغه شبکه پر پاکستاني طالبانو هم نفوذ لري چې اوس ظاهرا په افغانستان کې فعالیت لري. د پاکستان پوځ په 2014 میلادي کال کې د دغه ډلې پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي ول. د آلمان خبري اژانس د یوې استخباراتي سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې د دواړو لورو د اوربند د غځولو په هکله خبرې اترې کولې خو په وروستۍ دقیقه کې مذاکرات ناکامه شول. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.